ابو حنیفه مور پلار د اول ځل ملاوېدو کیسه ډېره ښکلې ده او دې کیسې نه موږ ته معلومیږي الطیبون للطیبات، یعنی ښه سړي الله ښه ښځو دپاره جوړ کړي دي. ابو حنیفه رحم الله پلار د هغوی مور سره واده نه مخکې یو ځل چېرته روان و. هغوی یو باغ ولیدو کوم کې یو ونه وه چې سره ډېرې ښایسته میوې لګېدلې وې. کله چې هغوی د ډېرې مزېدارې میوې ولیدلې نو یو میوه ترنه واخیستله او وخوړله. نو کله چې هغوی د وخوړله نو هغوی ته ځان ډېر بدې ولګېدو. نو هغوی د باغ مالک کور ته لاړل او ورته وویل چې زه ستاسو بخښنه غواړم، تاسو نه مې پوښتنه نه وه کړې او ستاسو باغ نه مې میوه وخوړله. نو هغوی ورته وویل که ته رښتیا کې زما بخښنه غواړې نو تا ته به یو کار کول پرځي چې زما لور سره به واده کوې خو هغه خبرې نشي کولی او زه ذهن سره مسلې دي ډېر شیانو باندې پوهېږي نه. نو اوس دا زما شرط دی چې زما بخښنه غواړې نو زما لور سره به واده کوې کوم اورېدی نشي، خبرې نشي کولی او هغې سترګو کې رڼا هم نشته، یعنی نابینه ده. نو کله چې هغې دا هر څه واورېدل نو هغه لږ پریشانه شو. نو هغې جینۍ پلار ورنه پوښتنه وکړه چې تا ته اوس هم قبول دی او که نه. نو هغې ویل ما ته لږ وخت درکړئ، زه سوچ کول غواړم. او بیا یې ورته وویل که داسې تاسو به ما ته وبښئ نو ما ته قبول دی. هغې زړه کې د الله نه دومره یره وه چې هغه هر څه ته تیار و. نو کله چې د هغې جینۍ سره اول ځل ملاو شو نو ورته یې سلام وکړو او زړه کې سوچ کو چې دا به څه کېږي. نو هغې جینۍ وویل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نو دا حیرانه شو، ته ما ته کتلی شې، تا ته زه ښکارم او ته ما ته اورېدی شې؟ نو هغې ورته ویل چې ستا پلار خو ویلي تا ته ښکاري نه، ته اورېدی نه شې. نو هغې ویل چې زه کڼه یم، زه اورېدی نه شم، هغه هر څه کوم الله له خوښ نه دي. زه کنځل نه اورم، دروغ نه اورم، تهمت نه اورم. ما د فضول خبرو نه خپل غوږونه پاک ساتلی دي او زه خبرې نشم کولی ځکه چې زه هغه خبرې نه کوم کوم څه چې الله له خوښ نه دي. او زه کتلی نشم، یعنی زه هغه هر څه نه ګورم کوم نه چې الله ما ته کتلو نه منې کړی دی. او هغه علم نه زه ځان لرې ساتم، هغې باندې زه ځان نه پویم کوم چې ما ته فایده نه درکوي. نو زما ذهن هغې شیانو نه خپل ځان له علمه ساتلی دی. نو سبحان الله دا هغې جواب و. بیا د دوی دواړو واده شوی او دا د ابو حنیفه مور پلار و.